سلامونه، وخت مو په خیر. ولسمشر غني د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي سره وکتل. په دغه کتنه کې دواړو لوریو د سیمې او نړۍ پر روان وضعیت، د سولې پروسې او د همکاریو د شته فرصتونو په اړه خبرې وکړې. روغتیا وزارت افغانستان کې د کرونا د دویمې څپې خبر ورکړ. د عامې روغتیا وزارت وایي دغه وایروس د مخنیوي په موخه به په ټول هیواد کې د قوس میاشتې تر پایه د ودو تالارونه او عامه ځایونه وتړل شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت اعلان کړی سبا پنجشنبه یوازې په کابل کې عمومي رخصتي ده. دا رخصتي په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی د پاکستان لومړی وزیر عمران خان سبا کابل ته راشي. ډاکټر عبدالله به د ترکیې له چارواکو سره د افغان سولې اړوند موضوعاتو خبرې وکړي. د ملي روغې جوړې شورا وایي عبدالله د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په بلنه یاد هیواد ته ځي. او د کابل ښار او ولسوالیو د 493 مدرسو د استادانو او شاګردانو د بایومټریک پروسه پیلېږي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې له مدرسو څخه باید ناوړه ګټه وانخیستل شي.